بسم الله الرحمن الرحیم. مسکو له طالبانو سره د داعش پر وړاندې په مقابله کې اړیکې نیولې دي. د لومړي ځل لپاره یو روسي ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ومنله چې دوی د طالبانو سره اړیکې نیولې دي او د طالبانو سره د معاملاتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. موخه او هدف یې د داعش پر وړاندې مبارزه ده. ده وویل چې د داعش پر خلاف جګړه کې د دوی او د طالبانو ګټې سره ورته دي، نو ځکه دوی او طالبان سره په اړیکه کې دي. هغه څه چې واقعا افغان حکومت یې اندېښمن کړی، د ملي دفاع وزارت وایي چې احیانا روسیه واقعا غواړي د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي، نو کله اراده ده چې د افغان حکومت سره په ګډه د ټولو ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او دا یو ښه رسمي ادرس دی. همدارنګه پخوا هم چې کله دغه اوازې پورته شوې ول نو افغان حکومت دا د خپل ملي حاکمیت نقض ګڼلی و. اوس چې روسیه تازه په تازه وروسته د ډاکټر نجیب الله له حکومت څخه یو ځل بیا د کابل او مسکو اړیکې نسبتا نږدې شوي دي، خصوصا د داعش ظهور هغه څه وله چې دا دواړه هیوادونه یې سره یو ځل بیا ډیپلوماتیکو اړیکې سره نږدې کړله. روسیې په دې وروستیو کې د 10,000 کلاشینکوفونو د مرستې ژمنه هم وکړه او تر څنګ افغان پلاوي چې په ځلونو باندې روسیې ته ولاړله، نو ممکن دا احتمالات هم قوي شوله چې روسیه د په نورو برخو کې هم د تجهیزاتو له برخې البته د افغان حکومت سره همکاري وکړي. خو اوس کابلوف په خپله دغه مرکه کې چې انټرفاکس سره یې کړې ده ویلي دي چې د دوی او د کابل ترمنځ د وسلو ورکړه چې دوی د کابل سره مرسته کوي دا یوازې یو تجارتي معاملې ته ورته ده او دوی په احتیاط سره دا ګام پورته کړي، هغه احتیاط چې دوی بیا طالبانو سره په اړیکو کې نه مراعاتوي. آیا اوس به د کابل او مسکو دغه اړیکې یو ځل بیا ترینګلې نه شي دغه وضعیت ته په کتو سره؟ که طالبان معلومات ورکوي د داعش په هکله روسیې ته، بالعکس د روسیې مسکو څخه څه غواړي، ممکن دا هغه څه وي چې طالبان ورته په تمه وله مالي یا نظامي ملاتړ. اوس واقعا که روسیه د طالبانو څخه معلومات اخلي په بدل کې به یې څه ورکوي، هغه څه چې د افغان حکومت په نقص ممکن تمام شي. آیا دا د ملي حاکمیت نقض دی؟ د کابل د حکومت او د مسکو اړیکې به اغېزمنې نه کړي او بالاخره طالبانو غوښتنه به بالعکس څه وي؟ سلام، وخت مو بخیر. تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سنګزر ته وړاندې کوم. همدا مسایل به راسره درې محترم مېلمانه وڅېړي. د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی ښاغلی کابل خان تدبیر، د پکتیکا پخوانی والي ښاغلی محب الله صمیم او سیاسي شنونکی ښاغلی نظر محمد مطمئن. په خیر راغلی، ښه راغلاست. تدبیر صاحب، ولې مسکو ترجیح ورکوي چې د کابل د حکومت په ځای د طالبانو سره چې اوس افغان حکومت سره په څو جبهو کې جنګیږي، د هلمند جګړه د اوس روانه ده، د افغان حکومت مخالفینو ته ترجیح ورکړي چې هغوی سره اړیکې ونیسي او د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي؟ هغه څه چې افغان حکومت هڅه کوي دوی په رسمي کانال کې دوی سره مرسته وکړي داعش پر وړاندې، هغه نه کیږي، هغې کې احتیاط څخه کار اخیستل کیږي، ولې طالبانو سره ان تر ارتباطي شبکو پورې جوړیږي؟ د لوی بخونکي خدای په نامه سلام و درنښت وړاندې کوم تاسو تلویزیون محترمو لیدونکو، محترم مېلمنو او تاسو ته. ګورئ، وړاندې دې شي د بحث اصلي موضوع ته راسم، غواړم چې یوه ضروري اصلاح ته راسم. هغه تاسې یاده کړه چې د روسانو مناسبات ډاکټر نجیب له حکومت طرف دی خوا موږ تاسو په ډاکټر نجیب په حکومت کې یو وارې دغسې د اعتماد خدشهدار څه د دواړو هېوادونو ترمنځ. ډاکټر نجیب د 24 نیټه د افغانستان د ازادۍ ورځ اعلان کړه او روسانو بالمقابل د ځان دپاره د خپلو ګټو په خاطر باندې په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د حکومت په ضد باندې د مجاهدینو په ډلو کې هغه څوک چې د دوی د ګټو دپاره آمادګي وښوله چې د دوی ګټې په سیمه کې ساتي، له هغو سره یې تړون وکړ او ورسره یو ځای شو او ډاکټر نجیب د حکومت په ضد باندې اقدام وکړ. نن هغه څه چې تاسې اورئ په افغانستان کې په تېر یوه کال کې زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د نوي نظام نه تر یوه حده پورې هغه بیروني ډیپلوماسي چې د افغانستان نظام اعلان کړی و د هغه دپاره مشخص خطونه تعین کړي وو چې دوی به په کومو خطو باندې په کومو مسایلو باندې په نړۍ کې خبرې کوي او مناسبات به څرنګه تنظیموي. تر یوه حده پورې په سیمه کې یوه فضا د بې اعتمادۍ رامنځته شوې ده. هغه د بې اعتمادۍ فضا د غرب د نوي پروژو په ضد باندې په سیمه کې نوي تحریکات، د سیمې حساسیتونه د سیمې د هیوادونو چې په هغه کې روسیه، هند، چین او ایران عملا لوی لاس لري او دوی د خپلو ګټو د ساتنو دپاره په هره سیمه کې په هر ځای کې په هر ډول چې وغواړي په هغه شکل باندې د خپلو ګټو دپاره دوی خپل مناسبات ساتي او پالي. د روسانو مناسبات له طالبانو سره طبیعي خبره ده، په دې کې شک نشته، دا نوې خبره هم نه ده. طالب چارواکو سفرونه بحث دا ده چې ولې ترجیح ورکوي هغه څه چې دوی لازم زه هغه د بې اعتمادي فضا چې په افغانستان کې ځینو افرادو او اشخاصو د افغانستان د نظام له منځه راژوندۍ کړه.
که هغه د شورا وکیلان وو که هغه ځینې نور افراد و اشخاص وو چې هغه راپورته سو د افغانستان نظام د افغانستان دولت یې په دې تورن کړ چې د افغانستان نظام له داعش سره همکاري لري د افغانستان نظام د داعش دپاره د هغو د راټوکولو دپاره هلې ځلې کوي او همکاري ورسره کوي او برعکس د طالبانو په ضد جګړه کیږي له بلې خوا نه یوه بله نظریه چې د غرب اوسنۍ پروژه چې د پاکستان په لاس باندې عملي کوي داسې برداشت کیږي چې دوی نور غواړي د طالب د پروژې ته د پای ټکی کیږدي او طالب د افغانستان د سیاسي وجود یوه برخه ده د هغه نفي کول د هغه نابودول زه داسې فکر کوم چې دا د هیچا په توان کې نه ده بلکې د تفاهم لارې او نوې لارې د دې دپاره چې موږ څرنګه مناسبات ورسره تنظیم کړو په هغو باندې باید کار وکړو وړاندې له دې چې موږ د سیمې حساسیتونه راوپارو او په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې که دغه حساسیت په همدغه شکل سره ادامه پیدا کړي دا به د سیمې د ګټو د پاکستان د ګټو دپاره یوه لویه ضربه د افغانستان دپاره وي او دا به افغانستان یو ډېر لوی غمیزې ته بوځي. یو بل څه چې روسیه یا کابلوف خو وایي دلته په مرکه کې چې د داعش پر وړاندې برخلاف د هغوی چې کومه جګړه ده هغې کې زموږ او د طالبانو ګټې سره ورته دي. دې څخه ښکاري چې روسیه یوازې داعش څخه ویره لري یوازې دغه مشخصې ډلې څخه نه ترهګرۍ څخه. سوال داسې نه ده اصلا مشکل په دې ځای کې ده چې که تاسې چېرته تېر وار یوه میاشت مخکې ما د تاسې له میز نه دا خبره کړې وه چې په سیمه کې نوي حساسیتونه د تور بیرغ او د سپین بیرغ په سپورټ یا ملاتړ باندې جنګ ده او دغه د سپین بیرغ د ملاتړ په خاطر باندې د سیمې هغه قوتونه چې هغه له داعش سره عملا په جګړه کې دي او داعش د ځان دپاره طرحه شوې پروژه بولي چې دا به د دوی سرحدات زیانمن کړي دا به د دوی ګټې زیانمنې کړي او د دوی په ضد به دوی اوږده جنګ ته د اوږدې مودې دپاره ادامه ورکړي. هغه فشارونه چې په پاکستان باندې دي هغه د هغو په بنیاد باندې چې پاکستان باید دې ته آماده شي نور د طالب له پروژې نه دوی لاس واخلي د خپلو اوږدو ګټو دپاره او د سیمې نوې پروژه دوی تمویل کړي. د افغانستان نظام متاسفانه په دې باندې ونه توانېده چې هغه څه چې د برکس په کنفرانس کې په وفا کې په روسیه کې طرحه سوي وو د افغانستان دولت په لوی لاس باندې غږ وکړ چې د افغانستان د نظام سره د ترهګرۍ په ضد چون موږ د ترهګرۍ سره په اول خط کې یو د افغانستان نظام سره د همکاري وشي. د افغانستان نظام له داخل نه ځینو افرادو او اشخاصو دغه بې اعتمادي په نړیواله سطحه طرحه کړه. اوس په همدې برخه کې یوه پوښتنه چې دغه وضعیت ته په کتو چې روسیه مجبورېږي طالب سره اړیکه ونیسي داعش پر وړاندې اوس به نو روسیه له داعش څخه څه ډول یو تعریف لري یعنې داعش روسیې ته څوک دي؟ ګورئ داعش د نه تنها روسیې ته داعش د مرکزي اسیا دپاره د ځینو عربي هیوادونو دپاره د ایران دپاره د چا پروژه ده مثلا داعش یعنې روسیې دا درک کړې ده چې دا د چا پروژه ده؟ په یقین سره دا ده چې دومره لویې پروژې کله چې طرحه کېږي تاسې داسې فکر مه کوئ چې د هغه په ضد باندې په سیمه کې هېڅ ډول حساسیتونه رانه راپورته کېږي. دلته چین هېواد د یو نړیوال لوی قدرت په حیث باندې روسیه د یو نړیوال لوی قدرت په حیث باندې هند نن یو نړیوال لوی قدرت ده او ایران په ځان د سیمه کې یو څه یایي. د داعش اهداف او هغو ته مشخصه کتنه چې څنګه داعش موضوع راپښو کوي په یوازې د دې فلسطین ته توجه وکړي په یوازې د دې نورو سیمو ته توجه وکړي راځي افغانستان ته او په افغانستان کې بیا د جهاد نوی غږ راپورته کوي تر نویو عنوانونو لاندې له نویو مسایلو سره د نویو پروګرامونو سره. په دې خاطر باندې روسیه او چین په دې باندې پوهېږي د هند په شمول چې دا پروژه د همدغو څلورو هیوادو دپاره او هغه څوک چې طرحه کوي هغه د دغو هیوادونو د ګټو دپاره د پل سټاپ یا اخري نقطې د ښوولو هلې ځلې کوي. ډېره مننه کوم. صمیم صاحب واقعا په دې وروستیو کې د حکومت دننه یا د ټول نظام دننه بې اعتمادي دومره زیاته شوله چې اتهامات وله او اتهامات دپاره کله کله داسې ښودل کېدل چې ګواکې دا مستند دي دا موارد. واقعا دغه بې اعتمادي دې لامل شوله چې روسیه دې هم پر کابل بې باوره شي د داعش پر وړاندې مبارزه کې او هغه شکونه چې هلته د اتهام په توګه مطرح کېږي روسیه دې پر هغې باور وکړي او بالاخره د دې پر ځای چې رسمي کانال څخه د افغان حکومت سره مرسته وکړي ځي د مخالفینو سره مرسته کوي تر څو داعش وځپي. واقعا بې اعتمادي دې لامل شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب تاسو ته د میز درنو ګډونوالو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ مخکې هم په دې ټلویزیون کې بحث کړی و چې جګړه زموږ خپله نه ده یعنې جګړه د افغانانو نه ده دلته تپل سوې جګړه ده او په دې جګړه کې منطقه او پره منطقوي لاسونه دي.
چې ښه بېلګه یې دا ده چې اوس روسان وایي موږ له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي تر څو د داعش په وړاندې باندې سره یو اوسېږو، ځکه موږ ګټې وایي سره شریکې دي د داعش په وړاندې. نو واقعا څه چې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې یا په دې حکومت په داخل کې روان دي یا هغه بې اعتمادي چې روانه ده هغه د دې باعث و چې یعنې نړیوال هم بې باوره دي او خپله ولس هم بې باوره ده. ولس هم په دې حکومت باندې ډېر بې باوره ده. که چېرته ولس باور درلوده او حکومت سره نږدې وای بیا به هم داسې مشکلات نه ایجادېدل، ځکه په دې اتهاماتو کې ځینې اتهامونه د ولس استازو وارد کړل. نو معنی دا ده چې ولس هم بې اعتماده ده او نړیوال هم بې اعتماده دي. او موږ مخکې هم دا ویلي کله چې دا حکومت ایجاد سو یا دغه دوه رهبران د ټولو اصولو او موازینو په خلاف سره کېناستو او دوی داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه هیڅ جوابګو نه ده و هیڅ مسایلو ته، نه داخلي مسایلو ته جوابګو ده او نه و بهرنیو مسایلو ته. دلته یوه خبره ښه په دې سوه چې د طالب هغه اصلي هویت او هغه اصلي څېره معلومه سوه چې د جهاد په نامه یې په زرګونو انسانان مسلمانان افغانان په دې هیواد کې ووژل. در بدره سول خلک د دوی له لاسه او بدبختي حاکمه سوه، جګړه راباندې وتپل سوه او دغه د جنگ ابزار همدغه طالبانو تر اوسه پورې. زما په نظر اوس داسې هم راته ښکارېږي چې د طالب پروژه به ورو ورو په ختمېدو وي زما په نظر، ځکه چې د داعش دغه فعال حضور په دې وروستیو کې د ننګرهار پیښې یا مثلا چې هلیکوپټر د تور غره په لمن کې کینی او هلته خلک بیخي واقعیتونه اظهاروي. هغه وایي چې تورې جامې اغوستې وې او له هلیکوپټر وکښته سول، وسلې ورسره وې. نو طبعا روسانو ته تشویش ایجاد سوی اوس موږ حکومت څه داسې ونه کړله چې د روسیې اعتماد واخلي، هغه څه چې په ځلونه یې دوی پلاوي واستوله ولا تر ننه پورې روسیې بیا هم باور ونه کړه، هغه باور چې باید د کابل پر حکومت شوی وای هغه باور په در وسلوالو مخالفینو طالبانو باندې کړي. موږ کومه وظیفه یا دنده سمه اجرا نه کړله چې د داعش پر وړاندې د مبارزې برخه کې د افغان حکومت صداقت ثابت کړي؟ زموږ حکومت نه یوازې دا چې د سیمې او د روسانو اعتماد یې لاسته رانه وړ، د ملګرو ملتونو د استازي دغه وروستۍ څرګندونې هغه راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ورکړو په هغو کې واضح ښکارېږي. تېره شپه په خبرونو کې د انګلستان فکر کوم لوی درستیز و، پخوانی لوی درستیز پخوانی د بهرنیو چارو وزیر و، هغه واضح وویل وایي د افغانستان نظامي او سیاسي رهبري ونه توانېدله چې په افغانستان کې مسایل کنټرول کړي، جنگ مهار کړي او د افغانستان بیا د تروریزم په مرکز باندې بدل شو. یعنې نړیوال په مجموع کې بې اعتماده دي، هم روسان بې اعتماده دي، هم د سیمې هیوادونه بې اعتماده دي. بې اعتمادي ولې رامنځته شوه؟ یعنې موږ څه داسې ونه کړه سربیره پر دې چې بهرنی سیاست یو له هغه ابعادو څخه دی چې ولسمشر غني پکې د نورو کړنو په تناسب بریالی ګڼل کېږي، د سیمې اعتماد مو رامنځته کړ. موږ په هیواد کې دننه داسې څه ترسره نه کړو چې موږ بیا د باندې څه وکړی سو. دلته بې اعتمادي موجوده ده او دغه بې اعتمادي په داخل د حکومت کې بهر له حکومته د دې باعث و چې نړیوال هم راباندې ولې اوس د طالب پر وړاندې جګړه کې موږ سره نړۍ ملتیا کوي، ملګرتیا کوي، حتی روسیه هغه اساسیت چې ناټو پر وړاندې لري هغې څخه هم تېرېږي، وایي چې ناټو حضور دلته حتمي دی په ځینو مواردو کې. ولې داعش پر وړاندې دغه ملګرتیا موږ سره نه کېږي؟ ولې؟ ګورې روسان له داعش نه ویره لري. داعش هغه توندلارې ډله ده چې د طالب په پرتله باندې یعنی 100 چنده توندلارې ډله ده. روسان وایي که چېرته دا زما هېواد ته داخلیږي نو له دې سره بیا څه کوم، یعنې منځنۍ اسیا ته همدا روسیې ته، ځکه طالب خو دغومره توندلارې ډله نه وه چې روسانو دونه تشویش. خو دغه ملګرتیا د افغان حکومت سره ولې نه کوي چې داعش پر وړاندې جګړه وکړي؟ اعتماد نه لري په دې حکومت باندې. هغه روسان وایي چې دا حکومت دا توانایي نه لري چې له ما سره دا ملګري تر پایه. طالب لري؟ بله طالب دا توانایي لري بیا د دې حکومت په تناسب چې دغه سره ملګرتیا وکړي داعش پر وړاندې ول د حکومت سره نه کوي؟ توانایي به نه وي پکې په طالب کې، اما د داعش په وړاندې چې اوس د دوی دواړو مشترک دښمن ده. داعش هم د طالب دښمن ده، هم د روسانو دښمن ده، هم د افغان حکومت دښمن ده. افغان حکومت خو دښمن ده، خو ما درته چې دلته بې اعتمادي وي رامنځته سوې. د افغان حکومت له دننه دا خبرې وسولې چې دلته داعش حمایه کېږي. متاسفانه چې دا زموږ هېڅ توقع نه وه او داسې به سوي هم نه وي.
نړۍ ته دا د وښوده چې بې اعتمادي قدرت په توګه دا موضوع درکولی شي په اسانۍ سره که داسې نه شي یوازې اتهامات باندې روسیه باید د یو لوی هیواد په توګه اکتفا ونه کړي او بل دا ده چې داعش تر شا کیدای شي اول خو دغه پاکستان ده چې د نړیوالو ستراتیژي په افغانستان کې دوی عملي کوي نو معلومه ده چې داعش تر شا نور څوک هم شته نو طبعا روسان دې ته مجبور شوي دي چې طالب ته لاس ورکړي. ډېره مننه کوم صمیم صاحب. مطمئن صاحب یو څومره ممکنه ده د داعش د روسیې او د طالبانو اړیکې یا که داسې وانګیرو چې آیا ورته والی لري د شمال ټلوالې او صدر افغاني د هغه اړیکو سره چې د نورو مجاهدینو پر وړاندې د روسیې سره تامین کړې ولې یعنې واقعا هغسې یو اړیکې به واوسي چې بیا په نهایت کې د افغانستان په تاوان ولې څومره ممکنه ده چې طالبان د یوه ښه ملګرتیا وکړي روسیې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د میز درنو میلمنو او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه. فکر کوم چې تر اوسه هم لا وختي ده چې سړی به ووایي چې طالبان او روسان د یو تفاهم ته رسېدلي وي او موږ خو همدا خبره کوله چې دلته په لوی لاس په دولت کې ځینې کړۍ هغوی چې په افغانستان کې کورنۍ نشته هغوی چې په افغانستان باندې زړه نه خوږېږي د روسیې او د امریکا د سیالي لپاره قدم پر قدم باندې زمینه مساعدوي او دا د نن وینو چې امریکا څخه وزیر دفاع مخامخ ننګرهار ته ځي او هلته د داعش لپاره یو ډول کمپاین کوي. زه ډاډه نه یم چې داعش دې دومره زور ولري چې طالب دې مجبوره سي چې له روسانو دې مرسته وغواړي او دن دا د خو بالعکس روسان مجبوره چې طالب راځم دا خبره کوم او برعکس دا ده چې کله د امریکا دفاع وزیر له ننګرهار څخه ځي او کمپل هم څرګندونې کوي روسان وایي چې موږ له طالبانو سره تفاهم کړی ده نو دغه د جګړې شروع ده چې د افغانستان بې د سالي ډګر وي. زه پوهېږم چې طالب به ضرورت ونه لري په دا اوسني حالت کې روسان ته خو روس مجبوره ده غوښتنه به کړې وي. زما نظر خو دا دی چې څرنګه چې امریکا په داعش باندې روسیه او چین تهدیدوي همدغسې یو لوبه روسانو هم پیل کړله. روسان به وایي چې ته کولی شې چې داعش راته ایجاد کړې زه هم کولی سم هغه چې ما پخوا خپل دشمن بالو طالب هغه باندې تا وبېروم او له هغه سره مرسته وکړم. موضوع خو د اوکراین او سوریې څخه را پیدا شوله او څرنګه چې امریکا په وروستیو وختونو کې ډېر تنازلات وکړلو په ایران سره د روابطو د سمولو لپاره امریکا تنازل وکړي د پخوانیو خلکیانو پرچمیانو سره بې حده زیات تنازل وکړي هغه چې د روسانو سره و د روسانو لاسپوڅي ولو نن دا د امریکا سره کار کوي دا د امریکا تنازل و. پخواني مجاهدین چې کله کابل ته راغللو او امریکا بیا وروسته تروریستان بللو بیرته یې تنازل وکړي هغوی یې په واک کې راوستلو. نو روسان هم وایي چې کله امریکا تنازل کولی سي زه هم دا تنازل کولی سم. نوره توضیح به هم تاسو څخه واخلو یوه دمه لرو بیا هم تاسو سره ګرځو. ډېره بښنه غواړم یوه لنډه دمه لرو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني وکړئ مطمئن صاحب. نو روسان هم وایي چې زه هم دې تنازل ته آماده یم هغه دشمن چې خلکو زه ورباندې بیرولم او په وروستیو وختونو کې طالبانو هم اعلامیې خپرې کړلې چې موږ روسانو او منځنۍ اسیا ته تهدید نه یو. نو له دې څخه معلومیږي چې روسان به مجبوره وي چې له طالب نه وغواړي چې ته څه غواړې په افغانستان کې. اوس دغه اساسي پوښتنه ده او طالبان زه فکر نه کوم چې هماغسې دې ورسره ودرېږي لکه پخواني خلکیانو کمونیستان چې د دې تر بیرغ لاندې کار کاوه او زه له دې سره د احترام لرو هر چاته زه له دې سره بیخي موافق نه یم چې نجیب د ازادي ورځ اعلان کړې وه. نجیب د روسانو سیده راځم ډېر لنډ نجیب روسانو راوستی و او روسانو دلته ساتلی و خپلې ګټې پکې وې او له دې سره موافق نه یم په ټول احترام سره چې دا زموږ جګړه نه ده. له ناټو سره دا جګړه د ولس جګړه ده او ناټو ماتې خوړلې ده. طالب به له روسانو سره دغه ډول معامله ونه کړي لکه په کلاب کې چې ورسره وسوله. دغه بحث دی چې آیا ورته والی لري؟ نه داسې ورته والی نه لري ځکه طالب یو مذهبي او عقیدوي ډله ده
او طالب خپل ځان ته ازادي ورکوي او که طالب له روسانو سره هغه ډول تعامل کوي نو بیا خې فرق هغه نور سره نسبي معلومات چې مثلا شریعت کې نسبي معلومات هغه کم معلومات چې لرو هېڅکله هم داسې نه دي پېښ شوي چې مثلا که بحث مطلق مذهبي و عقیدوي وي چې د یو کافرې ډلې څخه د کافرې ډلې په مقابل کې ګټه واخیستل شي. که ماته لږ وخت راکړي نو بیا ما وویل اشاره مې وکړه چې طالبان به مثلا طالبان په اوس وخت کې تر ډېره چې زیات ضرورت لري حوازت توغندیو ته ضرورت لري او دا هماغه خبره ده چې په بېلابېلو مجلسونو او په لیکنو کې موږ کړې ده چې روس به بالاخره مجبوره وي طالب ته به اوازې توغندي ورکوي لکه امریکا چې سټینګر مجاهدینو ته ورکړلو یو وخت به روسان هم ده او دا جګړه به دلته اوږدېږي د جګړې اوږدوالی د هېچا په ګټه نه ده نه د روسانو او د امریکا به جنګ وي خو د افغانانو نه د اوسني حکومت نه د طالب نه د پخواني مجاهد په ګټه ده. همدا پوښتنه کوم قسم تاسو د سپراګنده توګه باندې ځواب کړه یوه پوښتنه چې کله چې روسیا د طالب څخه د لومړۍ کرښې په توګه د لومړۍ کرښې جنګېدونکو په توګه استفاده کوي یعنې غواړي چې هم معلومات ترې واخلم داعش پر وړاندې یو خط ولري طبعا متقابلا طالبان هم یو څه غواړي یا روسیه خپله حاضرېږي چې طالبان ته یو څه ورکړي هغه به څه وي؟ زه وایم چې طالبانو روسانو لیدنې کړي دي خبرې کړي دي په بیلو بیلو موضوعاتو او تر ډیره دا چې د روسانو دغه اندېښنه ورکه کړي چې طالب د ده لپاره تهدید نه ده په آینده کې او که چیرته نن روسیه دا اعلان کوي چې طالب سره تفاهم کړی دا خو د طالب لپاره غټه لاسته راوړنه ده. طالب خو همدا غوښتلو چې روس ته موږ تهدید نه یو منځنۍ اسیا ته تهدید نه یو برعکس افغان حکومت امریکا دا کوشش کوي چې روسان او چینیان ورڅخه وبېروي او چین هم په دې باندې ډاډه سوی چې طالب زموږ دپاره دښمن نه ده. همدا ډول په 2014 کې امریکا اعلان وکړي چې طالب تروریست نه ده زموږ دښمن نه ده دا د طالب لپاره لاسته راوړنه ده. زه فکر کوم که چیرته ناستې کېږي تفاهمات کېږي داعش تر اوسه هم په دې حد کې نه ده لکه څنګه چې د اربکیانو په نامه باندې پروژه شروع سوله ناکامه سوه څنګه چې د پاسونوالو په نامه باندې پروژه شروع سوله ناکامه سوله همدارنګه د داعش پروژه هم فکر نه کوم چې په افغانستان کې د نفوذ پیدا کړي یا د خلک ولري. طالب به مجبوریت ونه لري چې له روسانو څخه مرسته وغواړي او که وغواړي یوازې زه فکر کوم چې د ناټو لپاره به مرسته ځینې وغواړي چې د ناټو هوایي ضد هغه توغندي دوی ترلاسه کړي تر څو د ناټو الوتکې پې باندې وویلې داعش خو تر اوسه الوتکه نه لري خو دا بله ورځ موږ واورېدل چې په تورغر کې یو څوک ښکته کېږي خو په امریکایي الوتکو کې به ځي یا به د افغانستان د اردو په الوتکو کې ځي نو فکر کوم چې خو بحث دا ده چې په دې څومره کلونو کې چې تېر شول د ناټو پر وړاندې چې طالبانو جګړه کوله که د پردې تر شا هر څه وله خو روسیې هېڅ وخت هم داسې تمایل ونه ښوده چې طالبانو سره د مرستې وکړان طالبان ترهګرې ډلې په توګه پېژندل د ناټو پر وړاندې اوس بحث د داعش دی که روسیه مرسته هم کوي د طالب سره هغه د داعش پر وړاندې کوي. ما وویلو چې دا د طالبانو لپاره لویه کامیابي ده چې په 2014 کې امریکا وایي چې دا تروریسته ډله نه ده او دا د اوس په 2015 کې روسان وایي چې موږ ورسره تفاهم کوو دا خو د دوی لاسته راوړنه ده. طالبانو به په بېلابېلو وختو کې فکر کوم چې د روسانو یا هغه څوک چې روسانو سره رابطه لري دا غوښتنه کړې وي چې د چورلکو ضد یا اوازید توغندي ورته ورکړي خو روسان ځکه آماده نه چې د ناټو په چوکاټ کې هغوی ورسره ژمنې کړې وې هغوی خو د ناټو سره اوس ممکن ورې کړي اوس ممکن چې ورې کړي دا خو د روسیې مجبوریت ده. روسیه په دې ښه پوهېږي مثلا یو روسي ورځپاڼه خو لیکلي وو چې داعش په افغانستان کې د دفاع وزارت او شورای امنیت له خوا نه ایجاد شوې ده او داعش د امریکا له خوا نه دا پروژه ده. روسان چې دغه نظر ولري دا فکر ولري دا خو د دوی مجبوریت جوړېږي چې له طالب سره مرسته وکړي او که له افغان حکومت سره مرسته کوي نو بیا خو هلته د ضد و نقیض راځي یا که پخواني شمال ټلوالي سره دوی مرسته کوي هغه خوا د نن د امریکا سره یو ځای ده یا که پخواني خلکیانو پرچمیانو سره مرسته کوي هغه خو نن د امریکا په چوپړ کې ده. نو زه فکر کوم چې د روسان لپاره بله لاره نه ده پاته. پوښتنه دا چې طالب به حاضر شي د روسیې لپاره داعش سره جګړه وکړي؟ په هیڅ صورت باندې نه. طالب به د روسانو د ګټو لپاره جګړه ونه کړي. ولې خپله کابلوف وایي چې ګټې مو سره ورته دي؟ دا بېله خبره ده. کابلوف خو دا هم وایي چې طالب سره تفاهم شوی ده حتی ارتباطي شبکې جوړې شوي. ګورئ تاسې د کابلوف خبرې وګورئ ضدونه کې دي وایي چې موږ طالبانو سره تفاهم کړی په همدې مرکه کې چې انټرفاکس سره کړې ده هغه وایي چې موږ افغان حکومت ته وسلې ورکوو هلته چې وایي افغان حکومت داعش ایجاد کړی دی بیا وایي وسلې ورکوي دا ضد نقیض ده. زما په نظر دا خبره یو سیاسي عمق لري او یوازې کابلوف او روسانو د دې دپاره کړې ده چې امریکانو ته وښیي
که تاسې ځانونه اصلاح نه کړئ په افغانستان کې د داعش پروژې ته دوام ورکول کېږي نو موږ دا تنازل کولی سو چې طالبانو سره تفاهم وکړو او بالاخره وسلې هم ورته ورکړو. ډېره مننه کومه. تدبیر صاحب دوه مسلې، یو دا چې دا د یو خطر یا یو سور څراغ دی د امریکا دپاره، هغه څه چې روسیه داسې فکر کوي چې ممکن د دوی پر وړاندې ځینې توطیې د امریکا لخوا طرحه کېږي. بل دا چې طالب ضرورت نه لري چې روسیې څخه څه واخلي، برعکس روسیه غواړي چې طالب څخه ګټه اخیستنه وکړي یا ورته ضرورت لري. طالبان په دې مهال کې ضرورت نه لري، یوازې هغه یو توغندي چې هغه مطمئن صاحب یادونه وکړه په هغه برخه کې. بله پوښتنه دا ده چې واقعا افغان حکومت ونه توانېده چې د اعتماد هغه فضا چې باید په دې سیمه کې حداقل رامنځته کړی په هغې بریالی نه شو او دا دې لامل شو چې نن مخالفینو ته روسیه ترجیح ورکړي. ګورئ، موږ په افغانستان کې یو لوی مشکل چې افغانان لري دا د بحثونو په عوض د دې چې موږ بحث ته راوغوښتل سو په یوه علمي څېړنه ولرو د مسایلو په اړوند باندې، موږ همیش یو د بل دپاره د تهدید، یو د بل دپاره د سپکاوي او دغسې مسایل هغه څه چې مطمئن صاحب طرحه کړل، زه به په لنډ ډول یو ورې د حامد میر یوه خبره وکړم چې مطمئن صاحب یې خبر ده. حامد میر یو پاکستانی ژورنالیست دی، د جیو نیوز. دغه د څه وخت مخکې آی صاحب کراچۍ کې ومویست خو مړ نه سه. دغه سړي وویلې چې زه ملګرو ملتونو ته له بېنظیر بوټو سره ولاړم، د رابن رافایل په نوم باندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وه. دغه ما واورېدل چې دا شله وه چې له موږ سره د طالب جوړښت کومک وکړي. کله ویل چې ما دا خبر راپورته کړه، زه راغلم د دغې خبرې جوړښت، د دغه جوړښت په باندې بېنظیر مقاومت کاوه، د دغه جوړښت په باندې زه راغلم په جنګ اخبار کې مې دا خبره طرحه کړه. دغه خبره مې په جنګ اخبار کې طرحه کړه، ویل زه د پاکستان مقاماتو وغوښتم او په نهایي تحلیل کې ما ویل دلته د امریکا په ضد باندې جنګ ده او القاعده ده او بن لادن ده او دا د هغه دي، دا د امریکا د ګټو دپاره او جوړوي یې بیا دی، دا څرنګه خبره ده. خو د پاکستان مقامات ویل په نهایي تحلیل کې زه راولېږلم ملا عمر ته. ملا عمر ته چې ورغلم، ملا عمر سره کېناستم، ویل هغه راته ویل چې ښاغه ته یې شاید موږ په ضد په اخبار کې مقاله لیکلې وه. ما ورته ویل چې خو هلته رابن رافایل دغسې خبره کوله چې طالبانو په جوړښت کې موږ سره مرسته وکړي. ویل ده راته وویلې چې دا رابن رافایل نردک ښځه ده. ملا عمر ویل راته ویل رابن رافایل نردک ښځه ده. ما ورته ویل دا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ده، ښځه ده. ویل ده راته ویل چې ښه له موږ ملاتړ کوي، د حامد میر یا زه په هغه وخت کې مې داسې فکر وکړ چې دغه خلک په خپله اراده نه دي روان. بیا یې بن لادن ته ور ولېږلم او هغه عکسونه چې اخیستل سوي دي چې هدی کلاشینکوف نیسي په دلار کې دغه شوټینګ ویل ټول ما کړی ده. معمولا هغه څوک چې د ګټو دپاره د خپل هیواد د ګټو د درک دپاره نه جنګېږي، هغه دغسې په دغسې مسایلو کې همدغسې موضعګیري کوي چې کله یوې خوا ته ړنګېږي، کله بلې خوا ته ړنګېږي، چې د هغه مثال مجاهدین دي. له همدغو روسانو سره چې افغانانو په هغه وخت کې هغه چاته چې مطمئن صاحب دا کوم د پنجاب کومه کلمه چې د دې په خوله کې شنه ده د کمونیست تر عنوان لاندې، دغه پنجابي کلمه د کمونیست تر عنوان لاندې د دې په خوله کې شنه ده. د دغې خلکو له روسانو سره په یو توازن باندې برخورد درلود. د روسانو سره د افغانستان د ګټو دپاره برخورد درلود او د افغانستان ګټې خوندي کولې په هغو ټولو څه کې دوی هر شی له هغو نه راوړه، د افغانستان دپاره یې راوړه. هېڅ به تاسې داسې نه اورېدلي چې د هغه وخت کوم سالار یا د هغه وخت کوم د دولت یو رهبر یا په افغانستان کې د جایدادونو چیښتنده یا په افغانستان کې هغه لري غیر مسؤل وسلوال لري او یا نور شی لري، بلکې ټول شیان د یو قانون په چوکاټ کې او د افغانستان د ګټو دپاره وو. اجازه راکړئ تدبیر صاحب دمه ونیسو، بیا هم تاسو سره ګرځو، ځواب به تاسو څخه واخلو، یوه لنډه دمه لرو، بیا هم تاوده بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست، مهرباني وکړئ تدبیر صاحب. روسانو خبره ګوري، روسان دوامدار شکل باندې موږ ولې له روسانو سره وو؟ افغانان ولې روسانو ته مراجعه وکړه؟ ظاهرشاه حکومت ولې وکړه؟ داود ولې وکړه؟ او د هغه نه را په دې خوا باندې نور محمد ترکی و، ډاکټر نجیب ولې وکړه؟ موږ کومه داعیه چې درلوده او نن یې هم لرو افغانان، دغې داعیې په جهان کې یو ملاتړی هم نه درلود بدون د وخت شوروي اتحاد. د وخت شوروي اتحاد د افغانستان د هغې داعیې ملاتړ د پاکستان په مقابل کوو. د پاکستان د جوړښت په ضد باندې چې افغانان راپورته سو، د هغه نه ملاتړ ته نه د وخت شوروي اتحاد کړی.
انګلیسانو هم د افغانستان خاوره پاکستان تر عنوان لاندې پاکستان ته ورکړه، ورو یې بخله. د هند په تجزیه کې کله چې د افغانستان پاچا په دې باندې ونه توانېده چې په سیمه کې ښه دروند سیاسي هغه ولري، برخورد ولري له مسایلو سره، هغه راپورته شو په دې سیمه کې د افغانستان په خاوره پاکستان درته جوړ کړه. دا نن د تا 1% خاوره د پاکستان په ولکه کې ده او پاکستان پرې جوړ ده. نور خو هندوستان دلته څه ورکړي نه دي. نن د موږ د ګټو دپاره نن روسان په هغه موقف کې نه دي. نن د افغاني شوروي اتحاد په وخت باندې ډېر محدود وي چې طالبان هم څه ترلاسه کوي، هغه څه چې مطمئن صاحب ویلي چې ضرورت نه لري. طالبان هغه څه چې ترلاسه کوي، ګورئ طالبان چریکي جنګ څه شي ته وایي. جنګ ما مخکې هم ویلي، جنګ یو منظم او کلاسیک جنګ ده، یو چریکي او یا غیر منظم جنګ ده. په غیر منظم جنګ کې هغه څوک چې جنګیږي، جنګیالی د منډې یا د سا یو تمځای ته ضرورت لري. هغه تمځای په دوامدار شکل د طالب دپاره پاکستان په دغه سیمه کې تاسو وګورئ، یو طالب چې افغان طالب یو مشهور سړی د امریکا او یا د ناټو لخوا نه ده په نښه شوی، بلکې هغه څوک په نښه شوي چې د پاکستان د نظام په ضد باندې جنګېدل دوامدار، هغه څوک په نښه کول ناټو او امریکا ټول هغه افغانان وزل دي چې پاکستان د حکومت په ضد باندې ناټو امریکا سره اړیکې بین روسیې سره اړیکې هغه دوه چې متضاد دي. زه راځم درته نن چې دوی په دې باندې پوه دي چې نور د ناټو او یا د امریکا دپاره زه د پذیرش وړ نه یم، د ما په ضد باندې د ما ځایناستی راولي یو بل څوک راولي. دوی سفرونه کړي دي، دا سفرونه څوک پټولی نه شي. روسان د خپلو ګټو دپاره د امریکا او د ناټو په ضد باندې د هغو په خوښه برخورد نه کوي، بل خپله ځان ته لارې برابروي د دې دپاره چې په سیمه کې لوبه ژوندۍ وساتي. د موږ مکلفیت څه شی ده؟ افغانان څه شی کوي؟ 14 کاله کرزي صاحب افغانستان دوامدار د جنګ ډګر وساتل. د پاکستان ګټې یو تنظیم لوبولې، د ایران ګټې نورو تنظیمونو لوبولې، د غرب ګټې نورو تنظیمونو لوبولې، او موږ چې دا دومره متضرر ساتل سوي یو تر اوسه پورې، کله هم چې موږ یو ملي پروسې ته ګډېږو، په موږ کې پردي عمال دومره زیات دي چې موږ بیا وقتا په وقتا د هماغو بادارانو د ګټو دپاره برخورد کوو، نه د افغانستان د ګټو. اوس تر دې وروسته د پاکستان او د روسیې فرق موږ دپاره څه دی؟ حداقل پاکستان خو اعتراف نه کوي، نن روسیه اعتراف کوي. موږ ته ګورئ، خوشحال بابا یایي چې نشه د استبداد لري په سر کې، ما ته یو دی که مغول دی که افغان. هغه څوک چې د افغانستان د ورانۍ خو په سر کې لري، او نن روسیه هغه څوک چې افغانستان د ورانۍ دپاره افغانستان د جنګ په ډګر باندې، هغه که مطمئن صاحب ده، هغه که زه یم، هغه که صمیم صاحب ده، هغه که رباني و، هغه که ګلبدین حکمتیار ده، هغه که ملا عمر ده، هر څوک چې د افغانستان د ورانۍ دپاره د پردیو ګټې ساتي، هغه موږ ته یو ده. روسان د خپلو ګټو دپاره ټول هغه څه چې د دوی په لاس کې هغه کوي. دا اوس د ایران په لاس باندې پیسې توزیع کېږي، د خدای دپاره وسلې توزیع کېږي. دغه د هلمند جګړه یې ښه بېلګه ده. د افغانستان د جنوب غرب جګړه بهترینه بېلګه ده د همدغو مسایلو. افغانان بې ګناه وژل کېږي. افغانان هغه څوک وژني چې د پردیو جاسوسان دي، او د پردیو جاسوسان د افغانستان په نظام کې او نظام د باندې دي. اوس راځو دې پوښتنې ته، افغانستان د ګټو دپاره جنګېږي. د روسیې دغه حداقل دغه څرګندونې ټولو اصولو خلاف دي، د اړیکو د ډیپلوماسۍ د سیاست د هر څه خلاف دي. اوس بحث دا دی چې چا دغه چانس برابر کړه، افغان حکومت ولې ونه توانېد دغه وضعیت مدیریت کړي؟ تاسې دا خبره دومره وړه مه بولئ. ګورئ، بدون له دې چې امریکا ناټو چې روسیه ناټو په جریان کې واچوي، بدون له دې چې له هغو سره تفاهم وکړي، سوریې ته یې جمع کړه د خپلو ګټو په خاطر باندې. په دې خاطر چې د روسانو د علومو اکاډمي ورته وویلي چې سوریه په همدغه شکل پاتې شي او عراق په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، د ترکیې دریځ هم همدغسې ووشي، روسیه به په سیمه کې خپلې ګټې له لاسه ورکړي، او د روسیې بشپړتیا ته هم دا سوالیا نشان ده. په دې خاطر باندې بدون د دوی سره مشوره وکړي، هلته یې جمپ وکړه، په سوریه کې بمبارۍ شروع کړې، او بمبارۍ په یو اهدافو شروع کړې چې په ظرف د 5 ورځو کې د ناټو چغې مو ووتې، د امریکا چغې مو ووتې، د انګلستان چغې مو ووتې، او د عربي هیوادونو چې په سیمه کې خپلې ګټې لرلې د هغو چغې مو ووتې. زه داسې فکر کوم چې که موږ افغانان د دې منطق ونه لرو چې افغانستان دغه جګړې له ډګره د باندې وباسو، موږ به په همدغسې سرنوشت ګرفتار یو. دلته یو امپراتور تر اوسه د افغانانو په خوښه نه ده راغلی، دلته امپراتوران د چا په خوښه نه راځي. ګورئ، امریکا د دې دپاره دا لوبه رانږدې کوله تر هغه وخته پورې چې دی داسې د دغه زمینه مساعده کړي. که زه اوس له مطمئن صاحب سوال وکړم چې دا زموږ دومره تباهي او دومره وژنه او دومره قتل چې کرزي صاحب وکړو، حکومت یې وکړو، امریکا وکړو، ناټو وکړو، طالبان ورسره وکړو، دا په د یو اسامه بن لادن ارزي ده؟ بالاخره یې مړ کړ.
نو که موږ د مشکل هغه وای چې موږ نه بحث دا نه و ممکن که اسامه مثلا مطرح نه وای بله پلمه پیدا شوې وای خو یو اساسي سوال دا اوس دی راتله دلته امپراتوران د چا په خوښه نه راځي طبعا امپراتوري د چا په خوښه نه راځي نه روس چا راوستی نه امریکا چا راوستی هغه په خپله د خپلو اهدافو له مخې راځي نه امیر تیمور چا راوستی و نه سکندر چا راوستی او لنډه پوښتنه دا چې هغه څه چې په دې وروستیو کې یو څه امیدونه د افغان حکومت له ادرسه مطرح شوي وله چې ګواکې کیدی شي روسیه موږ سره په دې برخه کافي مرسته وکړه هغه پلاوی چې د ولسمشر کې دویم مرستیال په مشرۍ لاړه نور پلاوي چې لاړله اوس نور تر دې وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شوله کابل سره به مرستې دوام نه کړي منطق دا ده چې د افغانستان دولت که غواړي چې یو څه نه څه دا ثبات بیرته د هېواد ته تامین کړي د افغانستان حکومت دی د اعتماد د فضا د فعال کولو دپاره له داخله اقدامات د دولت په دننه کې دغه څوک چې په د نظام کې شامل دي که هغه شورا ده که هغه حکومت ده که هغه قضا ده که هغه د افغانستان ولسمشر او دا بل څوک چې ورسره ده که دغه دي دوی باید که د افغانستان د ګټو دپاره دوی شی کوي او رښتیا د افغانستان دی لکه موږ چې ورته یایو چې دا د افغانستان اوس د 400 مسافرو ګروګان ده له دغه ګروګانۍ نه د باندې راباسي دوی دي په افغانستان له دغه جګړې چې دا اوس د افغانستان ډګر د دغه دی د باندې راوباسي په سیمه کې د خپل اعتماد په حال کې هغه د موږ د بیرته نور د نورو لیوانو په خولو کې نه اچوي که طالب د لیو په خولو کې لویږي هغه هم افغان ده زما په نظر باندې که مجاهد پکې لویږي هغه هم افغان ده که خلقي و پرچمي پکې لویږي هغه هم افغانان دي دا ټول افغانان دي دلته د دې حق د اوسېدا د ژوند د په افغانستان په سیاسي بهیر کې د ګډون حق دا ټول هره ګروپ د افغانستان حکومت د دې تلاش وکړي چې د سولې د راتګ دپاره نوې منطقي لارې چارې وسنجوي د افغانستان ته د اوس نریندر مودي په مسکو کې را روان د افغانستان ته دغه د افغانستان دولت لپاره او د افغانستان د ولسمشر څخه بهترین چانس دی د دې لپاره چې موږ په سیمه کې د اعتماد فضا راولو او افغانستان د ډېره مننه کوم تدبیر صاحب صمیم صاحب یو دا چې طالبان ته واقعا د ولا سراړونه ده چې نن مسکو حاضري کې هغوی سره تفاهم وکړي کله چې تفاهم مثلا مطرح کېږي هغه طرف طبعا په اتومات توګه یو ډول رسمیت مومي واقعا دا ولا سراړونه د طالبان لپاره دویم مسله دا ده چې دا به د کابل او مسکو پر اړیکو باندې څومره بد اغېزې ولري هغه څه چې نسبتا رغېدلې ولې اوس به واقعا دغه دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې بیا ټینګېدل نه کړي او درېیم مسله چې واقعا موږ ځو یو ځل بیا د لوی نیابتي جګړې ډګر ګرځو مخکې له دې چې تاسو د پوښتنې جواب ته راسم د مطمئن صاحب نظر ته په احترام سره دوی ویل چې دا جګړه زموږ ده که دا جګړه رښتیا زموږ وای یا طالب په افغاني شیوه باندې جنګېدی نو خو د افغانستان له دولت سره د خبرې شروع د افغانستان له حکومت سره د خبرې شروع کړي دا 14 کاله کېږي چې سابقه حکومت اوسنی حکومت 19 کم لوی ښځې ونر ټول نارې وهو چې طالب راسه سوله وکړه راسه دا بدبختي پرېږده خو معنا یې دا ده چې طالب د خپل اختیار نه ده طالب صرف د جنګ ابزار ده او جګړه پردی ده دا بالکل واقعیت ده که چېرته دا جګړه افغاني وای نو افغان به په اورګون کې 80 نفره په بازار کې په شهادت رسول که دا جګړه د افغان وای نو د یاخیلو په ولسوالۍ کې به د والیبال په میدان کې 80 کسه تنکي ځوانان هلکان د مکتب هلکان دا به په شهادت رسول که دا جګړه افغاني وای نو په شاشهید کې به داسې پیښې رامنځته کېدې دا د افغان کار ده او که دغه جګړه د افغانانو وای نو په فاریاب و کندهار و هلمند کې پاندړو کې د واده موټرانو ته یې مینونه ایښي ښځې او کوچنیانې په وینو ولاړ ټکر ټکرې کړل او یا په هایدرو بمبارۍ وشوه یا په هایدرو بمبارۍ یعنې دا جګړه د افغانانو نه ده موږ په زرهاوو بیلګې لرو د دې لپاره چې دا جګړه د افغانانو نه ده وروسته بلې بدبختۍ خواته ځو معنا یې دا د جګړه پردۍ ده او دغه ښې بیلګې دي دا چې د طالب لاسته راوړنه زه خو طالب لاسته راوړنه نه بولم زه طالب محوکل ورکه بولم دا حرکت ځکه تر اوسه خو په ولس کې دی په دې نامه باندې ولس خو متاسفانه په کلیو کې خلک په دې فکر کې دي دی ورته وایي چې زه جهاد کوم او داسې سوي دي ما په وطن کې داسې اوس خلک خو له ښار او له بازاره لرې پراته دي دی هر څه ورته وایي خلک وایي چې دا په رښتیا دغسې نو چې کله ته له روسانو سره ناستې کوې له روسانو نه اسلحې اخلي او بیا خپل ځان ورباندې ساتي انشاءالله په ولس کې به د ده د ناستې ځای ورک شي نو معنا یې دا ده زه خو د ده محوه بولم او دا چې د روسانو کوم حرکت کړی ده هر چاته خپلې ګټې مهمې دي روسان که خپلې ګټې د طالب په وجود کې ساتلی سي دا ورته مهمه ده دا کار به کوي که د موجوده حکومت په مناسباتو ساتلی سي دا به کوي
که یې سبا له یو له دغسې عادي افغانانو سره ښه وبلله چې زما ګټې پکې خوندي کېږي کیدای شي له هغو سره دا تفاهم وکړي دا د هر چا خپلې ګټې دي یعنې دا د طالب لاسته راوړنه نه بولم راله دې موږ د حکومت او د روسانو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې عرض دا ده چې دغه جګړه او دغه حالات دومره مغلق دي چې د افغانستان حکومت پکې ورک ده اوس اول زما په هلمند کې نن څه تېرېږي او دا جګړه د چا لخوا یو خو باید دا مسله تعریف شي چې دا زموږ د حاکمیت نقض دی که نه دی بلکل ده د ټاپي د پروژې مسله تاسو پرون واورېدل په فراه کې د ګلستان ولسوالي له اصلي مرکز څخه انتقال شو یعنې هلته طالب دونه زور واچو چې دا پایپلاین به انشاءالله له دغو لارو به تېرېدو یعنې شینډن ته به راځي او دغسې به ګلستان چې تېرېږي او بالاخره هلمند ته به راځي او داسې به پسې تېرېږي یعنې ته فکر وکړه اوس هلته داسې یو حالت دا جګړه یعنې مغلقه ده ډېره مغلقه ده افغانستان حکومت یې هم په تشویش کې موږ پکې رول نشو لوبولی موږ ځکه رول نسو لوبولی چې دغه بازیګر ډېر قوي دي او خورا ډېر دي او درېیم پوښتنه د نیابتي جګړې وخت یو دم بونیسو بیا تاسو سره ګرځو یوه لنډه دمه لرو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست مهرباني وکړئ صمیم صاحب واقعا هغه څه چې مطمئن صاحب ورته اشاره وکړې یو ځل بیا ځو د یو نیابتي جګړې ډګر ګرځو هغه څه چې تر اوسه محسوس وله چې موږ نیابتي جګړې ډګر یو ولې اوس په لویه سطحه موږ عملا ما درته ویل چې زموږ دغه د ګاونډی د پاکستان استخبارات او نظامي برخه چې د ډېرو نړیوالو د هغو قوتونو چې په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې ګټې او اهداف لري هغوی دلته عملا د هغوی استراتیژي عملي کوي د هغوی اهداف عملي کوي هغوی عملا دلته جګړه پیل کړې ده او دا جګړه دونه وړه هم نه ده لکه موږ چې فکر کوو ډېره پراخه ده اوس د سولې خبرې یو څه بیا په لاره لوېدلې وي چې دا به د امریکا او د چین او د پاکستان او د افغانستان استازي به سره کینی په راتلونکو 2 اونیو کې متاسفانه پرون دغه خبره پکې را پیدا شوله او د افغانستان د حکومت د ذوب خبرې په نړیواله کچه پکې را پیدا شوې د بې باوري خبرې پکې را پیدا شوې یعنې دا هغه څه دي چې د نورو خلکو یا د نورو هیوادونو د نړیوالو د لویو قوتونو په اختیار کې کارونه دي او هغه یې ترسره کوي او ډېره مننه کوم مطمئن صاحب د طالب محوه کېدل د روسیې سره اړیکې نه طالب دپاره یو لاسته راوړنه بله مسله دا ده چې که وضعیت دغسې روان اوسي واقعا طالبان او روسیې اړیکې دغسې کلکې شي او دې خواته هم داعش باندې کوم اتهام چې موجوده واقعیت ته نږدې شي چې د امریکا له لوري دلته د افغان حکومت رول مطلق نفي کیږي او بالاخره موږ کومې لوري ته ځو هغه نیابتي جګړې ته چې یو ځل بیا تکراریږي هغه وضعیت چې څو کاله د مخه مو درلوده بله اساسي پوښتنه چې تاسو وړاندې ویې د ورته والی سره نه لري ول هغه څه چې لیدل کېږي کله چې د ټالوالۍ په مشرۍ باندې استاد رباني او نور کسان ځي هلته د دوی ملاتړ په دې کېږي چې یو د حکومت پر وړاندې وجنګېږي او تر څنګ د مجاهدینو دننه کومې ډلې چې ولې چې واقعا مجاهدین ولا هغې کې حزب اسلامي او نورې ډلې د هغوی پر وړاندې وجنګېږي اوس هم ورته کار کېږي راځي داعش سره هم جنګېږي افغان حکومت سره هم جنګېږي د روسیې ملاتړ دا ورته نه دی هغه حالت ته او مهرباني تاسو کولی شئ تفصیل بل طرف ته ولاړئ زه وایم هر هغه څوک چې وایي چې خلکیان او پرچمیان د هېواد د ازادۍ لپاره جنګېدل یا د هېواد ته سوکالي راوستله دا زموږ ولس ته سپکاوی ده او موږ حق لرو چې د هغوی مخالفت وکړو هغه څوک چې اوس هم وایي چې موږ ازادي لپاره جنګېدل یا نجیب ازادي راوړله دا موږ ځان ته سپکاوی بولو نو ځکه خو دا یو علمي بحث نسي کېدلی او دا زموږ حق ده چې یو چا ته ووایو چې هغوی دلته روسان راوستي ولو نور بې زیات اخواته نه وړو زه د پخوانیو خلکیانو او پرچمیانو نوو ځوانانو ته ډېر احترام لرم اکثریت یې ښه نظریات لري د خپلو پلرونو په تګلارو باندې نه ځي او که دا سوکالي وه چې دوی موږ ته راوړله چې 2 میلیونه افغانان دلته شهیدان شولو 1 میلیون زخمیان شولو 8 میلیونه مهاجر شولو آیا د دې سوکالي لپاره دوی روسان راوغوښتلو او دا چې ترکه یې په ارګ کې وواژو دا دوی د ځان لپاره سوکالي بلله دا چې د داود کورنۍ یې ووژل لکه څومره وخت او دا چې حافظ لامین په دارالمان کې د روسانو په زور د هغوی په لاسونو واژو دا سوکالي وه دا چې ببرک یې له تاشکند نه اناونس ورکاوه
نو نور غلامي څه ډول وي؟ زه وایم دا ولس ته سپکاوی ده چې پخواني خلکیان او کمونیستان اوس هم وایي چې موږ روسان وویستل، روسان مجاهدینو وویستلو، دا چې وروسته مجاهدینو انحراف کوي دا هغه ګناه ده چې موږ ته نن کمونیستان پیغور باندې راکوي او دوی دا حق نه لري چې موږ ته ووایي چې بخښنه راځم او پلیګونونه پلیچرخي کې په ژوندنې نوکونه له خلکو وایستل سولو، سترګې ځینې وایستل سولې. دا افغانان نه وو چې دی دا جنرالي رتبې خو دوی په همدې خاطر واخیستلې. په هر صورت دا چې حکومت سره د خبرې وسي یا ولې طالب ورسره خبرې نه کوي، زه فکر کوم طالب هېڅکله د سولې مخالفت نه ده کړی او لږ حقایق به ووایو. زه بیا هم هغه خبره کوم ځینې پخواني طالبان بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي وو ویلې چې کله به موږ کرزي صاحب ته ورتللو نو هغه خبر هم بیا نسوی کولی چې د سولې اصلي خبره به کرزي صاحب به د هغې مخه ډبه کړله او همدا ډاکټر صاحب اشرف غني خو دا شعار لرو چې د طالب سره سوله کوي، حکمتیار سره سوله کوي، خو موږ وینو چې نن برعکس دی په امریکا کې اعلان کوي، دی په برطانیه کې اعلان کوي چې افغانستان به د ترهګرۍ مرکز جوړیږي. دا په څه معنا ده؟ دا خو د سولې خبره نه ده. او کله چې ارګ ته رسیږي وایي چې زه لومړی امنیت راولم، بیا اقتصاد جوړوم، بیا سوله کوم، هغسې چې امکان نه لري. او دا تورونه چې اوس په دوی باندې زه فکر کوم چې طالبانو هېڅکله د کشکې دا طالبانو ته چانس ورکړل چې په رسنیو کې چې هغوی خبره وکړي خپله چې ولې دوی تورونه پرې باندې لګول کېږي چې د سولې لپاره نه حاضر کېږي، هغوی ته دې وخت ورکړل سي. او دا چې خلک وایي چې د ولس جګړه نه ده، همدا طالب چې خلک غلطولی سي په باغران کې یا په خوږیاڼو کې یا په اندړو کې چې خلک ورسره درېږي، نو دلته چې حکومت رسنۍ لري، راډیو لري، تلویزیون لري، خو راډیو خو هر څوک کار وي، دوی ولې دا ولس نسي غلطولی چې د طالب په مقابل کې راپورته کړي؟ طالب چې په ولس کې شپه تېرولی سي، حکومتي عسکر ولې هلته شپه نسي تېرولی؟ او بالاخره دا حکومت عسکر ولې دا مورال نسي پیدا کولی چې بحث دا و چې دا څو پیښو ته اشاره وشوله نو دا څنګه ولس جګړه ده چې ولس بیرته دا د هر چا خپل نظر ده. زه صمیم صاحب ته ډېر احترام لرم خو نظر خو خلک اروي، شخصي معامله نه ده چې موږ یې وکړو، دا خو د ولس معامله ده. زه وایم چې که طالب ولس غلطولی سي او حکومت یې نسي غلطولی، اصلا د ولس جګړه ده. زه په دې عقیده یم. او د ټاپې د پروژې د مخنیوي لپاره اوس هم ایران هڅې کوي، اوس به هم ځینې هېوادونه هڅې کوي، اوس به هم په حکومت کې د داخل هغه قومونه چې د ایران لپاره کار کوي هغوی بیا هڅې کوي. خو طالبانو خو واضح اعلامیه خپره کړله، هغوی خو په خپلو سایټونو کې اوس ځکه چې وخت مو تقریبا پای ته راځلی، هغه اصلي مسئلې ته راځو د روسیې سره د طالب محوه کېدل. زه فکر کوم چې پخواني خلکیانو کمونیستان محوه نه شو، دا خبره ما نور علم کړې ده. پخواني مجاهدین محوه نه شولو، شورای نظار محوه نه شوه، حزب اسلامي محوه نه شو. نو طالب محوه کېدل هم دا یوازې یو فکره ده، یو ایډیال ده. روسیې سره اړیکې یعنې واقعا د روسیې سره به هېڅکله دومره په مخ، زما نظر ده د طالب نظر خو بېلې، هغه به دومره په مخ ورسره ولاړ نسي لکه شمال ټلواله، هغه به دومره ورسره په مخ ولاړ نسي لکه د استاد رباني حکومت. تر دې نور مخکې تګ هم شته چې کله د هغوی په نیابت باندې وجنګېږي هلته سوال نه پیدا کیږي چې طالب د روسانو د نیابت تاسو ویل چې نیابتي جګړې ته دا زمینه برابره شوه د حکومت دننه ځینو عناصرو لخوا نه دوی خو برابروي، خو بیا به یو بل څوک پیدا کوي، دا د داعش به یو بل څوک به جګړه طالبان نه ردوي. طالبان وایي چې یعنې رد کړې نه ده، رد د قبول په معنا ده، یعنې تر اوسه پورې دا یوه ساده مسله تر اوسه خو دا نن دا خبر نشر سو او طالبان به په دې باندې بحث کوي. هغوی به یو څه وایي ولې د روسانو سره تفاهم، د روسانو سره خبرې، دا چې له امریکا سره طالب غواړي، له روسانو سره خبره خو څه ګناه نه ده، دا چې له جاپان سره کې، دا چې له بخارۍ سره کې چې وایي چې موږ ګټې سره شریکې دي د داعش پر وړاندې. دا خو روسان وایي، طالب خو نه دی ویلی. که طالب وویلو چې زما او د روسیې ګټې په افغانستان کې شریکې دي، په هغه وخت کې رښتیا هم چې د طالب یعنې که طالب رد نه کړله بیا نو که طالب دا خبره رد نه کړله چې روسانو د سره زموږ داسې علاقه ده چې موږ به د روسانو سره په تفاهم باندې یو تګلاره دا داسې ده. ولې طالبان که دا ووایي چې موږ مجبوریت لرو چې د هوازید توغندې یا ځینې نورې وسلې له بېلابېلو لارو لاسته راوړو او دا یو ښه چانس ده، فکر کوم دا بیا د نه دا توغندي چې ترلاسه کوي خو یو قیمت ورکوي. قیمت یې څه دی؟ داعش سره جګړه، داعش سره قیمت خو به ترلاسه ورکوي. طالب خو روسیې ته نه ده تللی چې ته ما سره کومک وکړه، خو روسان ورنه مرسته غواړي. او ما وویلو
چې داعش په افغانستان کې دې حد ته نه ده رسېدلی چې طالب دې ولاړ سي له روسیې نه دې همکاري وکړي. داعش خو په ننګرهار کې ده او یو ځل چې جګړه وشوله هغوی بیرته ولاړه پاکستان ته او هغه منطقې هغه چې ما برداشت کړله دا اړیکې دې ته پاتې کېږي چې یو طرفه تمایل زیات دی. روسان غواړي. ما مخکې ویل ګورئ تاسو بس بلې خواته مه بیاستئ. ما مخکې ډېر واضح ویلو چې سره کوم چې امریکا غواړي روسان پر داعش باندې تهدید کړي، همدا رقم روسان غواړي چې امریکا په طالب باندې اوس تهدید کړي او روسان به وایي چې زه کولی سم طالب ته تر هغه حده تنازل وکړم تر څو چې زه تا پې باندې تهدید کړم. نو دا خو د طالب غوښتنه نه ده او دا خو د طالب کامیابي ده چې دوه غټ دشمنان چې د دوی دشمنان ولو دواړه دشمنان یې اوس ادعا کوي چې طالب زموږ دشمن نه ده. په 2014 کې امریکا وایي چې طالب تروریست نه ده او دلته موږ جګړه ورسره کوو او په 2015 کې روسان وایي چې طالب سره زه غواړم یو ګډ تفاهم ته ورسېږم. او د روسیې دغه غوښتنې ته به طالبان د توغندي د قیمت په بدل کې لبیک ووایي. ګورئ که طالب د روسیې دپاره قرباني ورکوي سمه نه ده، خو زه بیا هم وایم چې داعش په هغه حد کې نه ده چې طالب ورسره دومره پراخه جګړه وکړي. طالب به توغندي د دې لپاره ځینې غواړي چې د ناټو سره پې باندې جګړه وکړي، چې له امریکا سره پې باندې جګړه وکړي. او دا خو فکر کوم که روسان دا ورکړي همدغسې د اسلام په تاریخ کې دغسې پیښې لیدل شوي دي چې ځینې کفارو بلکونو مسلمانانو سره همکاري کړې ده او اوس چې طالبانو ته یو چانس ده دا چانس باید له لاسه ورنکړي ځکه روس هم زموږ دښمن وو، په موږ حمله کړې انګریزان شریعت ته ځو بیا خو موږ دغه هم توجیه کوو چې بیا نو هغه څه چې طالبانو پرې مخالفت کوي ناټو هم کفار دي ولې افغانانو سره چې مرسته کړې افغان حکومت سره دا هم توجیه کېدی شي بیا ستاسو هغه دلیل ته په کتو سره چې د اسلام تاریخ کې داسې شوي دي. ګورئ سیده یو دا ده چې دی غواړي چې طالب ته توغندي ورکړي، یو دا ده چې زه هېواد ته راوبلمه چې زما هېواد رانه ونیسي، زما ځمکنۍ او هوایي بشپړتیا له لاسه ورکمه او داسې تفاهمات ګورئ د یهودو د مسلمانانو په منځ کې د رسول اسلام په وخت کې سوي د عیسویانو مسلمانانو په وخت کې سوي ولو یو تفاهمات دي، یو دا چې نظام ورته تسلیمول دي او د بل چا غلامي کول ده، دا دوه فرق سره لري. ډېره مننه کوم وخت چې پای ته رسېدلی خو یو زه ډېر لنډ موږ بس لیږ کوشش به وکړم. ګورئ د غني خان خبره غني خان یو شعر یایي زه په مستۍ سور کافر او ته په هوس سپین ملا. ته کله چې له روسانو مرسته اخلي ته مسلمان یې مجاهد یې طالب یې ما چې ځینې اخیسته کمونیست یم کافر یم ملحد یم خبره خرابه ده. یو عرض دې ما واورئ تاسو نسئ کولی لکه د پاکستان په شکل باندې تاسو نسئ کولی د یوې پدیدې نه 15 رقمه مختلف تعریفونه ولرئ. تاسو دا نسئ کولی شي ته د پنجاب غلامي وکړه نو ته ښه مسلمان یې او ما چې وکړه د روسیې غلامي زه کمونیست یم. زه د کمونیستانو جنګ په جهان کې هغه ځان ته تاریخ لري او بل شی ده. موږ په افغانستان کې یوه کوچنۍ فابریکه نه درلوده د کمونیست دلته له کومه کېده دا خو د تولید په مناسباتو کې وروسته یو شی زه یو شی عرض مې دا ده زه پوهېږم چې وخت کم ده عرض مې دا ده چې په افغانستان کې د دغو مخالفتونو ژوندي ساتل د ایسایل برنامونه ده. دا د ایسای برنامې دي چې د افغانانو په منځ کې دي دغه مناسبات په همدغه شدت چې نن یې موږ طرحه کوو پاتې شي دا پاتې کوو موږ په زور باندې. زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې هر افغان چې د بل د ګټو دپاره قرباني سوی ده راځئ دغه وپېژنو او د دغو د حل ډېره مننه کوم سلیم صاحب په وخت پای ته رسېدلی خو تاسو وخت وغوښتل څه لنډ زه وایم راځئ شاته نه ځو مخکې لاړ شو چې وطن له بحرانو له بدبختي راوباسو ځکه په ډېرو مشکلاتو کې واقع یو. مطمئن صاحب خبره وکړه زما هدف دا نه و چې طالب به ټول وژل کېږي یا به ختمي. هدف مې دا و چې دی چې په کومه لار روان و دا نور داتې ولس ته د منلو وړ نه ده. نور ولس کې به ځای ونه یعنې ولس کې به ځای ونه لري. بل دول ولې زما سرباز په کلیو کې نسي اوسېدی چې طالب اوسي. زما سرباز ما سرتیری چې د دې وطن د آبادي او د ازادي لپاره سر ورکوي هغه خو د ټولو قوانینو پابند ده او طالب و دغه ترهګر خو د هیڅ قوانینو پابند نه دي په خلکو باندې په زور راځي په زور تشبیه درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ خبرې د ضمیر کابلوف هغه خبرې چې وایي دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې او د داعش پر وړاندې په مبارزه کې دوی او طالبانو ګټې سره ورته دي. همدارنګه د دا هم ویلي دي چې دوی طالبانو سره د معلوماتو د شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړي دي. د روسیې او د طالبانو دغه اړیکې به د کابل او مسکو پر اړیکو څومره اغېز ولري او همدارنګه د روسیې او طالبانو دغه اړیکې به څومره متقابل راکړې ورکړې ولري یعنې که روسیه دغه غوښتنه لري طالبان به بیرته ترې څه غواړي او همدارنګه په ټولو کې پر دغه جګړه باندې څومره اغېز ولري. د مېلمنو نظریات متفاوت ښاغلي تدبیر اشاره درلودله چې
روسیې د دې امله چې یو څه بې باوري دلته رامنځته شو د نظام او د حکومت دننه، نو روسیې غوره وګڼل یا ترجیح ورکړه چې طالبانو سره اړیکه ونیسي او دوی پر طالبان هم دغه نیوکې درلودې چې د خپل ګټ دپاره هر لوري ته ځي او بالاخره د نیابتي جګړې وسیله ګرځي. ښاغلي صمیم هم اشاره درلوده چې دا جګړه پردۍ ده او طالبانو یو ځل بیا لکه څنګه چې پخوا د نورو سره اړیکه ساتلې یا ناټو سره یا نورو سره، اوس یو ځل بیا د روسیې خواته رجوع کړې ده او دا اړیکې د افغانستان ملي حاکمیت نقضوي او دا دې امله رامنځته شوي چې افغان حکومت ونه توان د وضعیت مدیریت کړي. او ښاغلي مطمئن بیا وویلې چې دا غوښتنه د روسیې ولا نه د طالبان او لا هم روسیه اړتیا لري طالبان ته، نه طالبان د داعش پر وړاندې روسیې ته اړتیا نه لري. طالبان یوازې هغه توغندیو ته اړتیا لري چې هغه ممکن د روسیې څخه په دغه اړیکو کې نوې اړیکې ترلاسه کړي یا یې غوښتنه ووسي، خو دا په دې سطح نه ده چې طالبان د روسیې په نیابت باندې داعش پر وړاندې وجنګېږي. د مېلمنو نظریاتو قضاوت پر تاسو تر بیا مو پاک الله سپارم، سرلوړي اوسئ.